قدردانو کنن مونږ صرف دا یو سوچ کو قسم په ذات د خدای ز کله نا کله سوچ کوما نو زه وایم احسان د باباجي مبارک په مونږ باندې چې مونږ ته دا لار وښودله زمونږ احسان نه دی چې مونږ د هغه په تحریک کې چې کوم دی لبیک ووې پوهېږې دی باندې د هغه په آواز باندې م لبیک ووې احسان د هغې مبارک خو دی چې په یو داسې دور کې چې ما وکتل د مفادو نه بغیر څوک یو قدمه مخ دې خوا نه ږدي دا لبیک دی چې الحمدلله د خلکو په زړونو کې خو بل څه دي خلکو نه خو چې تپوس کوي نو هغې وایي دا لبیک والا څوک وایي دا د پیسو دپاره څوک وایي دا د کرسۍ دپاره څوک وایي دا چې کوم دی د عهدې دپاره څوک وایي دا د شهرت دپاره د الله په کور کې ولاړ یم که مونږ دې لاره کې د دې دپاره راغلي یو چې مونږ ته د په دې نوم باندې کرسۍ میلو شي او مونږ د کرسۍ ته لاړ شو پارلیمنټ ته دې لاړ شو ایم این اګان ایم پی اګان دې شو او بیا به دا میشن مونږ هیر کو چې خیر چې هر څنګه که دا خیال هم چېرته زمونږ په زړه کې راغی عملاً خدا خبره ډېره رستو خبره ده چې عملاً داسې یو کار وشي زه هر ځای کې دا خبره کوم او زه وایم که کله زمونږ په زړه کې هم دا خیال او تصور هم راغی چې مونږ دا نوم صرف د کرسۍ دپاره استعمالو چې مونږ پې ځان پارلیمنټ ته ورسو او بیا باقي چې دا میشن چېرته وي نو هلته دې وي که چېرته دا خیال هم زمونږ په زړه کې راغی په هغه ورځ د الله مونږ د ډېرې بدې او د بدرنګې او د ذلت د ورځې سره مخامخ کړي قسم په ذات د خدای دا صرف اور صرف د یوې خبرې چې هی کاش چېرته یو ځلې یو عمل داسې وکړو چې هغه زما د جانان په در کې قبول شي او زما د جانان د طرف نه یو نگاہ ناز ملو شي تمنا ہے فرمائیے یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹی ملی ہے بس د حضور طرف نہ صرف یو نگاہ ناز ملو شي